د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 کال د کب 29مه چې د 2024 زیږدیز کال د مارچ له 19 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. اوس تاسو پام رااړوم خبرونو ته. یوه حکومتي سرچینه وایي له تېرې شپې راهیسې پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه له پاکستاني لوري سره د اسلامي امارت د پوله ساتو ځواکونو نښتې درېدلې دي. سرچینه زیاتوي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه د پاکستاني لوري او قومي مشرانو په منځګړیتوب درېدلی. سرچینه همداره زیاتوي چې د اسلامي امارت ځواکونه لا هم د تیارسۍ په حالت کې دي. د روزګان ولایت مرکزی زندان مسؤلین وایي چې په دې زندان کې 40 زندانیان د قرآن کریم له حفظ څخه فارغ شول. د یادو مسؤلینو په وینا دوی هڅه کوي ترڅو زندانیانو ته د زده کړو لا ښه زمینه برابره کړي. ورته مهال فارغ شویو زندانیانو له اسلامي امارت څخه مننه کړې او ویلي دي چې د هیواد نورو زندانیانو ته دې هم د زده کړو زمینه برابره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار امنیه قومنداني امنیتي منصوبینو د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې یو ماشوم د انسان تښتونکو څخه ژغورلی دی. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه ماشوم 6 ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له لوري تښتول سوی و او له کورنۍ څخه یې د ازادۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه سوې وه. او په یو بل خبر کې لرو چې نن سهار شاوخوا 15 بجې په کندهار ولایت کې د ریشتر په کچه 5.5 درجې زلزله وسوه. تر اوسه د دغې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه کوم راپور نه دی خپور سوی. او په پای کې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت د تاریخي او لرغونو سیمو د غصب سوو ځمکو او سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي وایي په تیرو دورو کې ډیری تاریخي آثار غصب سوي، خو د دغه ریاست د یوه باصلاحیته کمیسیون لخوا د بیرته نیولو لپاره یې قانوني چلند کیږي. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه ولولئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.